کابل کې یو میرمنې په خپل شخصي لګښت کوچنی هوټل جوړ کړي او یو شمېر بې وزله میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا هوټل د پلازمینې کابل په یوه څنډه کې جوړ شوی چې کارکوونکي ټولې میرمنې دي. د دې هوټل خدمات په آنلاین بڼه دي. مشتریان کولی شي په ارزانه ډول د واتس اپ او عادي ټلیفون له لارې د ډوډۍ فرمایش ورکړي. د دغه هوټل مسؤله همیرا عزیزي وایي د 20,000 افغانیو په لګښت پانګونه کړې، خو کوم مرستندویه ادارې او حکومت لاسنیوی وکړي غواړي خپل کاروبار ته پراختیا ورکړي. تقریبا یک هفته میشه که به کار آغاز کردیم با سرمایه 7,000 افغانی. یعنی سرمایه بود که شاید قرض گرفته باشیم، با مو سرمایه خواستیم که اینجا را افتتاح کنیم و به کار آغاز کنیم. هغه ټینګار کوي که ښځو ته کاري فرصت برابر شي، دا غواړي چې ډیرو نورو میرمنو ته کاري موقع برابر کړي. ما انگیزشی بوده که خواستم خودم کار آغاز کنم، چون سر پای خود استاد نمیشه تا زمان بشینی در خانه از کس بخوایی یا از کس قرض بگیری. زندگی دشواری خود داره، مشکلات خود داره، اما نمیشه که در کنج خانه بشینی و بگویی والا این کس با ما میکنه یا او کس میکنه. شاید مکتبا بسته باشه، درس نباشه، مگر ما میتونیم از هر راه کار خود پیش ببریم. یلدا سمدی له 12م ټولګي فارغه شوې زده کوونکې ده، خو اوس مهال دغه هوټل کې کار کوي. هغه د کارموندلو په اړه د خوښۍ ښودلو ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. واقعا یک حس عجیب آدم می داشته باشه وقتی خودش در سر پای خود استاد شوه و کار بکنه. واقعا خوش هستم از کارم. پښتنه د هوټل یوه بله کارکوونکې ده، وایي خوشحاله ده چې له کوره بهر کار او د خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کولی شي. د هغې په خبره په هغه پیسو چې هغه یې له کاره ترلاسه کوي خپل اولادونه ښوونځي ته استوي څو وکولی شي د خپل کورنۍ راتلونکی جوړ کړي. د یادولو وړ ده چې اوس مهال د کابل په ګډون په هرات او مزار شریف کې هم یو شمېر کوچني هوټلونه فعالیت کوي چې کارکوونکي او مشتریانې میرمنې دي.